अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. نن در سره په هغه تقریر یا په هغه پریس کانفرنس باندې خبره کوم چې کومه پریس کانفرنس ته نه په الکترونیک میډیا کې ځای ملاو شوی دی او نه ورته په پرنټ میډیا کې ځای ملاو شوی دی. هغه پریس کانفرنس د اعتزاز احسن صاحب دی چې اعتزاز احسن صاحب چې کوم دی د پاکستان یو نوموړی یو نامور وکیل هم دی، یو نامور سیاستدان هم دی او تقریبا چې څونه پارټیانو والا دي هغې دې سره محبت کوي، خوښوي. که دا پی ټي آی والا دي، که دا نون لیګوال دي، که دا پیپل پارټي چې کومه د هغه خپله ذاتي پارټي ده هغه هم ورسره محبت کوي. تقریبا پاکستان کې هر یو کس دوی خوښوي. خو دوی د 9 مۍ دا کومه سانحه چې شو د دې حوالې سره څه سوالونه داسې تپوسونه کړلي چې تر هغې جواب تر اوسه پورې نه ریاست ورکړی دی نه پی ډي ایم ورکړی دی. هغه چې د دې دا هغه سوالونه دي چې شاید د دې جواب چې تر څو پورې نه ملاو شوی نو تر هغې پورې په 9 مۍ دا زخم چې کوم دی دا په دې پوره ملک کې به وي او د دې به نقصان وي. نو پای کې د ټول نه اول سوال چې هغې کومه سوال کړی دی هغه سپیشلی د آی جي صاحب نه چې هغې خاص طور باندې مخاطب کړی دی ډي آی جي صاحب، اس پي صاحب. هغې ته ویل چې تاسو په هغه ورځ باندې چېرته وئ چې یو وړه ټوله یعنې یو لږ شانته خلک چې کومه دي 200 دي، 300 دي، 50 دي، 100 دي، 30 دي، دا 2 غنټې د زمان پارک نه تر کور کمانډر هاوسه پورې لګئ او تاسو ته دا پته نه لګي چې دا کسان څوک دي، د کوم ځای نه روان دي او چرته ځي. هغه وایي چې آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس پی صاحب کہا تھے آپ 7-8 گھنٹے اتنی چھوٹی ٹولی زمان پارک سے کور کمانڈر ہاؤس گئی اور آپ نے باریک بینی سے مانیٹرنگ کی اور آپ وہاں نہیں پہنچے. جب تک اس سوال کا اصل جواب نہیں آتا یہ سوال زندہ رہے گا. چې لږ شانته خلک د زمان پارک نه راوځي، بیا لیبرټي چوک ته راځي، بیا د لیبرټي چوک نه ورسره نور ملګري کېږي، بیا کور کمانډر هاوس یا جناح هاوس ته راځي، بیا هلته دومره جلاو ګراو ویني دا هر څه سیزي او تاسو دلته نه رسېږئ. څه وجه د 2 غنټې ټایم و په دې 2 غنټو کې په کار و چې آی جي صاحب، ایس پي صاحب یا ڈي آی جي صاحب چې کوم دی هلته رسېدلی وی او دا خلک یې منې کړ وی. دویم اہم سوال چې هغې تپوس کړلی آپ نے پی ٹی آئی یا جس کو شرپسند کہتے ہیں و چې د پی ټي آی کسانو یا شرپسند یا د هر ځای نه چې کوم کسان راغلي خو چې کومو جلاو ګراو کړی دی، چې کومو نقصان رسولی دی هغې ته چې ته هر نوم ورکړې، که شرپسند نوم ورکړې، که دهشتګرد نوم ورکړې، که د هر څه نوم ورکړې. و چې دا ټوټل خو تاسو آیډنټیفای کړه چې دا څوک وو، د کوم ځای نه راغلي، د دوی تعلق د کوم ځای سره و، دا ټوټل د دوی هر څه تاسو ټریس کړه، معلوم هم کړه. وایي عموما داسې وي په ملک کې چې ریلګاډی د خپلې پټلۍ نه یوه ډبه هم چې د هغې د خپلې پټلۍ نه کله وغورځېږي نو اول خو کوشش دا وي چې کومه وزیر وي، ریلوې وزیر چې کومه وي چې هغه استعفا ورکړي یا ټرانسفر د هغه وکړي، بل وزارت ورته ورکړي. خو که چېرته هغه هم نه وي نو بیا چې هغې کومه منیجر وي یا د هغه کومه انتظامیه نو هغه خامخا یا ټرانسفر کېږي یا هغه سسپینډ کېږي. هغه وایي چې په دې کې خو نه پولیس څوک موږ دا وایو چې سپایي چې کومه دی چې سپایي هم په دې کې نه دی ټرانسفر شوی، نه موږ دا اورېدل چې سسپینډ شوی دی، ټرانسفر شو، نه آی جي صاحب ټرانسفر شو، نه ډي آی جي صاحب ټرانسفر شو. چې دا هم یو غټ سوال دی چې په دې پسې څوک کېدای شي چې آی جي صاحب چې کومه دی دا د وفاق وي نو وفاق په دې باندې ایکشن ولې وانه ایسته، پی ډي ایم په دې باندې ایکشن ولې نه دی اخیستی. سوال چې کومه هغې ریس کړی دی ام عالم چې کومه په میاواله کې کومه جاز سوځولی شوی د هغې حوالې سره هغوی تپوس کړی دی چې د جاز چې کومه سکن وي دا یعنې دا کومه باډي چې کومه وي نو دا خو په اسانه باندې نه سوځولی کېږي، په دې به ته څه کیمیکل استعمالوي، د کیمیکل نه بعد دا جاز چې کومه وي دا سوځولی کېږي. هغه چې دا کیمیکل چا راوړو، د کوم ځای نه راوړو، په دې کې ملوث څوک وو، بیا دوی ته دا پته څنګه ولګېده چې دا کیمیکل باندې به دا جاز سوځولی کېږي، ځکه چې عام کس ته خو دا پته نه وي چې د جاز دا باډي داسې جوړه شوي دا چې دا د کیمیکل نه بغیر نه سوځولی کېږي، ځکه چې عامو خلکو ته خو دا پته نه وي، نه هغوی جازونه داسې د نږدې نه لیدلي وي، نه داسې حادثات لیدلي وي، ځکه چې دا خو جازونه لکه د ګاډو شانته هر ځای کې خو نه وي چې دا به وسوځولی شي. نو هغه چې دا کیمیکل چا راوړو او تر اوسه پورې حکومت یا پولیسو په دې باندې په دې کیمیکل باندې په چا باندې کیس ولې نه دی کړی چې دا کیمیکل چا راوړلی، څنګه دا جاز دا کړی دی، د کیمیکل کیس چې کوم دی تر اوسه پورې دا په چا باندې نه دی شوی. دا هغې دریم سوال چې کوم هغه یې ریس کړی. څلورم سوال چې کوم هغې ریس کړی و چې خواجه آصف صاحب چې کومه موجوده ډیفینس منسټر دی چې هغوی هم ویلي چې دا جاز چې کومه دی
دا د کیمیکل نه بغیر نه سوځولی کېږي. دا کیمیکل آیا چا راوړو او په دې جاز باندې واچول او بیا د دې جاز د وجې نه چې کومه دا اور خور شو او دا جاز وسوځولی شو. نو هغوی چې دا کوېسچن هم چې کومه دی دا ریس کېدی شي چې دا کیمیکل چا راوړلي او بیا د کوم ځای نه راوړلي، بیا دا کیمیکل چې کوم و د دې نیچر څه و، بیا دا جوړ شو کوم ځای کې دا کیمیکل چې کوم د دې هم معلومات کول پکار دی چې دا چا راوړي. پنځم سوال چې هغه چې اعتزاز احسن کائنات کې سابق وزیر اعظم عمران خان، هغه بیا وایي چې د عمران خان صاحب زما لپاره خو یو دام یو حیران کن خبره ده چې عمران خان صاحب په دې ټوټل هر څه کې څنګه ملوث کو چې جاز پولیس چې دی په 8 غنټو کې هغه کسان ته نه رسي چې هغه رکاو کی نه پکې ټرانسفر کیږي، څوک پکې ټرانسفر کیږي، نه په چا باندې د کیمیکل پرچا کټ کیږي، نه په اف آی آر کیږي. او عمران خان صاحب په دې کې ملوث دی چې دا ټوټل ارڅ چې کوم دي هغه د جیل نه دننه د عمران خان صاحب کړلی او دا ټول نقصان هغه کړی دی. بیا شپږم هغه چې دا یو امتیازي سلوک چې کومه دا کومه امتیازي سلوک چې کیږي خاص طور باندې د لیډر سره چې کومه د پی ټی آی لیډرز او کومه چې ورکر خو غریبانان کسان وي زیات تر پدې کې هغه کسان وي چې کومه ډیر زیات جوشیلې وي او کومه د خپل پارټۍ سره ډیر محبت کوي، یا پکې ینګسټر وي ځوانان وي پکې چې د کوم عمر کم وي 16 سال 15 سال 18 سال 19 20 سال چې کوم عمرونه وي 19 20 ساله کاله کسته دونه زیات آیډیا نه وي چې دنیا کې دا یو کار ځکه کوم د دې نقصان څومره دی، فایده یې څومره دی، راتلونکي وخت کې به د دې څومره نقصان وي. هغه وایي چې تاسو خو یو سهولت ورکړی دی، هغه هم چاته ورکړی لیډرز ته چې د جیل نه راوځئ او یو پریس کانفرنس کوئ چې د پی ټی آی سره زموږ څه تعلق نشته او نن نه پس ما پی ټی آی پرېښودله یا خو زه سیاست نه کوم به مزید راتلونکي وخت کې او یا به پی ټی آی سره زما تعلق نشته. نو هغه د پتلي چې کومه نری ګالی دی د هغې نه هغه ایسته ځي کور ته لاړ شي، خو دا سهولت تاسو هغه ورکرو ته ولې نه ورکوئ چې کومه غریب ورکر دی چې کومه په جیلونو کې دي، نو هغې ته هم پکار دی چې دا سهولت هغو ته ورکړی شي چې هغه هم بار راشي پریس کانفرنس وکړي چې د پی ټی آی سره زما څه تعلق نشته او هغه هم خپل کورونو ته لاړ شي، خپلو بچو له رزق ګټل شروع کړي. دا هم تاسو یو امتیازي سلوک چې کومه دی دا شروع کړی دی. د هغې نه پس بیا دوی وایي چې دا وفاقي حکومت او صوبایي حکومت چې کومه دی په دې کې په دې پسې د دوی شاته نه و، ځکه چې دومره غټه سانحه وشوه چې کومه سانحه چې کومه ده دا به د ملک باندې یو زخم جوړ شو. تر څو نه پورې چې موږ کوشش کوو د 9 مۍ دا کومه سانحه چې شو، دا کومه چې زموږ په دې ملک کې دا ظلم شوی دی دا که موږ مټاو یعنې ختمول غواړو دا نه ختمیږي، ځکه چې دا زموږ په هغه ادارې باندې داسې یو زخم لګېدل دی چې هغه ډېره معززه اداره ده او هغه سکیورټي اداره ده چې په هر یو ملک کې د دې ډېر غټ مقام وي، غټ یو خدمات وي، د دې شهدا وي، د دې شهدا دې پیش کوي. بیا ګران که موږ غرونو ته وګورو نو یس څوک غر ته نشي ختی، دوی په یخنۍ کې په غرونو باندې ډیوټي ورکوي، په ګرمۍ کې ورکوي، لکه ډېر غټ خدمات وي. وایي چې دا زخم به د دې ملک نه تر کله پورې هم ختم نه کړی شي. خو په دې کې هغه اهم کوېسچن دا وټاو کړلي چې آی جي صاحب چې کومه وي نو دا زیات آی جي صاحب چې کوم وي دا د فیډرل ګورنمنټ د طرف نه په صوبه کې لګولی کېږي. نو د دې آی جي صاحب دی تر اوسه پورې ټرانسفر کړی ولې نه د نه تپوس ولې نه کړی چې دا دومره غټه سانحه کېده چې پوره ملک ته د دې دا زخم او نقصان او درد رسېدلی دی نو دی تر اوسه پورې ولې نه دی ټرانسفر کړی شوی. دا دوی کړی د کوېسچن تپوس کړی. 8 نمبر کې دوی ویلي چې آی جي صاحب نه ایک منټ پر نظر رکھي. وایي چې آی جي صاحب چې کومه دی نو دا چې دا کومه شرپسند چې کومې ته ویلی شي یا د پی ټی آی کومه ورکرز چې کومو د دوی چې دا څه کړلي په دې ورځ باندې نو د دې په یو منټ باندې د آی جي صاحب نظر ساتلی دی چې 2 بجې دومره کسانو په زمان پارک کې راغونډ شوي یا 2:36 یعنې په شپه تقریبا 40 منټه کم په 3 بجې باندې دوی لیبرټي چوک ته راورسېدو. بیا په 3:48 یعنې 12 منټه کم په 4 بجې باندې دوی د لیبرټي چوک نه روان شو او په 4:56 یعنې په 4 منټه کم په 15 بجې باندې دوی جناح هاوس ته ورسېدو. بیا په 9 منټه کم په 6 بجې باندې دوی سره نور خلک د جناح هاوس مخې ته راجمع شو او یو غټه مجمع جوړه شوه او په 1 منټ او په 6 بجې باندې دوی په جناح هاوس کې اور ولګاوه او هلته نقصانات وکړو، هلته هر څه مات کړو. وایي چې دومره باریک بینۍ سره تاسو د دې منیټرینګ کاوه نو تاسو دلته یو آفیسر ولې نه لیږو چې د هغه سره 20 کسان وي
او دا کومه دلته چې دا څونه کسان راغلي وو نو د دوی سره اسلحه نه وه. دا ټوټل سره ډنډې به زیاتو سره وې، ځینې خالي لاسونه. نو دا ډېر په اسانه سره دوی ارست کېدل، یا چې بار په دوی پسې کم کسان دننه چې جناح هاوس ته ننوتي چې په دوی پسې ګیټ بند کړی وی، نو دا کسان هم دننه ډېر په اسانه سره باندې نیوی کېدل. نو دا دوی ولې نه دي نیول او ولې په دوی پسې دا کسان یې ارست کړل نه دي. کومه وي یا زمونږ د سټیټ چې څونه ادارې وي دا ډېرې زیاتې معززې ادارې وي، او دا نه د یو کس وي، نه د 2 کسانو وي، نه د 10 کسانو وي، دا د پوره سټیټ یعنی چې کومه ملک وي دا ملک ادارې وي او د هغه ملک اساسه وي. که دا د یو نسل نه بل نسل ته، د بل نسل نه بل ته، تر څو پورې چې دا دنیا وي تر هغې پورې دا ادارې د هغه سټیټ وي او د هغه سټیټ پاتې کېږي. دې ته نقصان نه دی رسول پکار. که په دې کې تاسو د ونې یو پاڼې ته نقصان رسوئ نو مطلب دا چې تاسو د 24 کروڑ کسان دي، 25 دي چې څونه د پاکستان خلک دي د هغه ټولو حق دی په دې کې تاسو د هغه ټولو حق ته نقصان رسوئ. بل په دې کې دا د ملک یو اساسه ده، یو بیوټي ده، یو خوبصورتي ده، نو دوی ته نقصان نه دی رسول پکار. چا هم چې دا کار کړی دی دا ډېر غلط کار کړی دی. سن صاحب هم وایي او د پاکستان کې کېدی هم نشي، داسې ممکن هم نه ده. داسې یو کس موږ تر اوسه پورې نه لیدلی چې دا 9 مۍ کې چې دا کومه واقعه شو ده یا دا کومه ثانیه شو ده، تر اوسه پورې د دې مذمت نه دی کړی چې دا نه وه پکار او داسې نقصانونه ملک ته رسول یا په ملک کې نه وه پکار. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.